ګرانو دوستانو هیوادوالو، زه فرهاد زاده بیا تاسو ته درس راکوم ریاضي کې. اول بخښنه غواړم چې ما ډېر وخت مصروفیت لرلو، نشم کولی خپل چوپړونه مخکې اوسم. اوس مې چې د ویا وخت پیدا کړی دی او کوشش کوم د خیر سره خپل پوهه او نالج تاسو سره شریک کړم. نو زه پلان هم لرم چې افغانستان ته درشم چې د کورونا د مسله لږه کمه شي، نو بیا به خیر سره هلته هم تدریس ورکوم، البته بدون کوم مالی ګټه رایگان، چې تاسو خیر سره پوهه پیدا کوئ او د خیر سره مخکې لاړ شئ. اول چپټر ته مو که یاد کړي مو فنکشنز په باره کې خبرې وکړلې. فنکشنز دا 4.1 وو. نو فنکشن مو دغه رقم ډیفاین یا دغه رقم مو ځان ته جوړ کړلو چې تاسو یو ست لرئ، دغه کې لغت دي، تی مثال تمیم، ام متین او اس سوراب. نو دغه چې د هر یو خپل بوټ نمبر لري. مثال تمیم 4 بوټ نمبر ده، د متین 2 او د سوراب 15. نو تاسو دا وصل کوئ یو بل سره، یعنی اف په ذریعه اف معنی کوي چې دغه عددو ته تاسو دا نمبر ورته وصل کوئ. نو دا د داسې لیکوئ چې اف of m 4 کېږي، f of t 2 کېږي and so on. نو دغه چې دی اوس فعلا دومره مهم نه برېښي. تاسو وایئ چې دا ریاضي کې کوم رول لري. دا فنکشنز ریاضي کې ډېر به حد اندازه ډېر رول لري چې اول دومره په معنی نه پوهېږي. وخت چې فنکشنز مخکې لاړ شو تاسو ته به معلومېږي چې څومره با قدرته وسایل ریاضي وسایل دي چې موږ نه کولی شو کار واخلو او آینده کې ډېر شان ریاضي په باره کې وپوهېږو، او بالخصوص مدرن تکنالوژي کې بدون د فنکشنز کار کونه ناممکنه ده. نو ایمو نن چپټر چې دی مو داسې کوو چې دغه فنکشنز مو ګراف کې رسوو. یعنې مو چپټر نوم دی ګراف of functions. بخنه Graph of functions دغه ایډیا اول ورته یو فرانسوی و په نوم د دیکار، هغه دغه فکر لرلو، ځکه هغه پیدلو چې وختې موږ کولی شو ګراف وباسلی شو یو فنکشن، موږ کولی شو جیومتري نه نورم همیقتر استفاده کولی شو. نو هغه بله قصه ده، هغه په وخت په خیر سره نورو چاپټرو کې خبرې کوو. مهم دا ده چې نن وپوهېږو چې فنکشنز ګراف of functions څه معنا. یعنې وختې چې تاسې مخکې پاس ولیدلو مو ووایي چې f of t یا f of m، یا نورم بهتر یو بل مثال درکم چې نورم تر وي چې تاسې ګراف یعنی اولین نوی ترین قدم چې یعنی فنکشنز نه مخکې ځو څه شی دی. مثال تاسې همدغه فنکشنز بیا باسوئ مګر بل شي پاره. مثال تاسې جنوري کې معاش لرئ، فبروري کې معاش لرئ، مارچ کې معاش لرئ. فبروري کې مثال جنوري کې تاسې معاش لرئ $200. یاره ډالر به لرې کړو، زه هم افغانۍ به خبرې وکړو په افغانیو، ځکه خپل ملک خپلې پیسې او خپل نظر. یعنې تاسې 15,000 افغانۍ معاش لرئ، بلې میاشت کې 10,000 او بلې میاشت کې 14,000. بیا وصل کوو. خو اوس دغه فکر کوو چې موږ څنګه کولی شو دا ګراف په ذریعه اوس دغه نه ګراف جوړ کړو. نو دغه پاره په موږ داسې کوو چې دغه کوشش کوم
هم دا فنکشن چې ده باید داسې وسو چې دلته ګراف ته مو ځای خالي شي. نو اوس چې موږ خپل ګراف کسو موږ ګراف دغه رقم ګورو چې موږ دلته د معاش قیمت لرو او دلته مو میاشتې لرو. دلته یو فایل کوئ، دلته یو تیری کوئ فایل په جرمني کې د ډېره بخښنه غواړم موږ هماغه ژبې نه عادت شوي دلته. نو تاسې مثال دلته لرئ جنوري میاشت، د فبروري میاشت او مارچ میاشت. دلته د 15,000 دلته لرو 14,000. دا سر به لږ پاک کړو، لږ به یې جګ کړو. دا تیر او دلته لرو بخښنه او دلته لرو 8,000. صحیح شو. نو تاسو یو چې موږ جنوري کې 15,000 نو تاسو جنوري کې څو جګیږئ مثال دلته تاسو 0 نه جګیږئ تر 15,000 پورې او دلته چې یو چلیپا باسئ. بیا تاسو چې د فبروري کې هم جګیږئ 8,000 او تاسو مارچ کې جګیږئ 14,000. اوس تاسو یو ډېر ښه شی په وجود راوستل چې تاسو دغه چلیپاګانې وصل کړئ چې تاسو ته صرف معلوم شي، یعنې دغه ځکه صحیح ده چې دغه میاشت وخت کې چې د کوم معاش مو تغییر نه خوري، مګر موږ طور مثال یو چې دغه معاش مو څنګه ورو ورو جګیږي او پاس کېږي. تاسو د خپل معاش جګېدو او ټیټېدا یعنې هغه نظري کسوي، یعنې تاسو اوس چې د عددونه هغه ته څوي ویزولیشن، یعنی په سترګو کولی شو وکړئ چې څه رقم تاسو معاش تغییرات خوري. او دغه یو شی ده چې ډېر زیات وروسته ریاضي کې د فزیکس کې په درد خوري چې مثال چې تاسو یو شي ته تغییر ورکوئ فزیکس کې یا کیمیا کې څه رقم هغه شی چې وروسته ورنه جوړېږي څه رقم دغه فنکشن یې د ګراف برېښي. نو دغه د ډېر رول مهم دغه دی چې موږ کولی شو فنکشن ته ګراف ورکړو او دغه ګراف وروسته څومره رول لري هغه چې د بل چاپ ته خیر سره د په واره کې کار کوو. نو فعلا تاسو خدای ته سپارم، نورو چاپترو کې به خیر سره ګورو. وخت مو په خیر او تاسو ما سره که په تماس وشو یا کامنټس کې ولیکئ چې تاسو آیا ما ویدیوګانې خوښېږي، تاسو ته مهم دی که نه شي، که خدای نخواسته کوم سوال لرم سوال مې صحیح کوئ ما ته حتما ما سره په تماس شوئ. تاسو ته ښه وخت غواړم، خدای ته مو سپارم تر بل چپټر پورې. الله حافظ.